کابل کې د بدن ښکلا او فټنس ملي لوبډلې لپاره ټاکنیزې سیالۍ چې 3 ورځې مخکې پیل شوې وې نن پای ته ورسېدې. د افغانستان د بدن ښکلا او فټنس فدراسیون مسؤلین وایي چې په دې سیالیو کې له 30 ولایتونو څخه 255 ورزشکارانو برخه اخیستې وه او په بېلابېلو وزني کټګوریو کې 450 ورزشکاران ملي لوبډلې لپاره وټاکل شول. 18مین دور مسابقات تیم ملی واقع عضلات افغانستان بود که امروز شما مشاهده کردیم که از 23 ولایت با تعداد 256 ورزشکار به این مسابقات اشتراک داشتند. یا در پرورش اندام په 9 کټګورۍ کې به 29 ورزشکار البته انتخابیږي او په همدې ترتیب په فټنس او سپورت فیزیک کې به هم 29 ورزشکار انتخابیږي. د اولمپیک بدني روزنې او ورزش عمومي رئیس وایي چې د ورزش په برخه کې لاسته راوړنې ورځ تر بلې زیاتېږي او دوی هڅه کوي چې ورزشکارانو ته په بېلابېلو برخو کې لازم امکانات برابر کړي. هره ورځ موږ د ورزش په برخه کې لاسته راوړنې لرو، د پام وړ لاسته راوړنې دي. دا لومړی ځل ده چې له مختلفو ولایتونو څخه په مختلفو رشتو کې د ملي ټیم د مسابقاتو لپاره د انتخابي مسابقاتو لپاره ورزشکاران راجمع کیږي او دغه پروسه مخ ته ځي. د سیالۍ ګډونوال هیله لري چې په نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي او د افغانستان لپاره ویاړ ترلاسه کړي. خوشحالی خب بسیار زیاد است. بعد از سختی ها و استرس و بسیار سختی ها را تیر کردیم. بعد مسابقات اینمی مزهش است که قهرمان شدیم. قهرمان شدیم سختی ها و یا کل زیادت میره. دیگه خواهش ما از حکومت و پولدارایی است که مایه شدیم تا مسابقات بیرون مرزی بریم. مسابقات آسیایی است این ما نتونستیم که اشتراک کنیم به دلیل از اینکه بودجه نداشتیم. مسابقات جهانی است دیگه خواهش مازی است که مایه شدیم با مسابقات جهانی بریم. مسابقات تیم ملی مستر افغانستان بود که حدود 2 ماه براش آمادگی داشتم که سختی‌های بسیار زیاد را مواجه شدیم و تسلیم نشدیم. بالاخره توانستیم که قهرمانی تیم ملی را در وزن 65 کیلوگرم از آن خود بکنم و ناگفته نمانه که هفته پیش رو تاریخ 18 اگست ما مسابقات آسیایی داریم که یکی از بزرگترین مسابقات است در کشور تایلند که بنده با جمله تیم ملی به نمایندگی افغانستان در این مسابقات اشتراک میکنم. ګډونوالو د اولمپیک ملي کمیټې او بدن ښکلا او فټنس فدراسیون له مسؤلینو غوښتنه وکړه چې د دې برخې د ورزشکارانو ملاتړ دې وکړي. پژواک خبري اژانس د پیښو ریښتینې هنداره